تاسو بزانونه وګورئ چې یو مندانو بمزان لخوخ کړي او ور سره به دونی کېږي سوزکه به درته نیولې او د هلکان نه دي که خدای ځواني مرګان دا هلکان به په سوزکي سوارلي پلانې زنده‌باد پلانې جلده‌باد دا دی راغی د اسلام علمبردار زمونږ د دې علاقې صوبایي ممبر جو دا بالا ماڼۍ شریف چې والا ووټ ورکړی داسې چې باروزی په دې ادیره کې 12 دیره راځي دلته د ادیرې ته دیوال والے دی نو هغه دیوال سره بورډ لګولې دی پیپل ورس پروګرام نو پاسې په بسم الله لیکلې ده لاندې ته د غلو وینای بیږي او پاسې په بسم الله لیکلې ده زما اتفاقی په بل ورځ نظر پریوت بسم الله لیکلې هغه ته ودرېږه بسم الله الرحمن الرحیم لاندې ته غل بیږي هغه لکانو ته مې आवाज کوم مالیا خدا بوټ مرتکتی کوي ماته کوي او یادا بسم الله ته نه پاس میټاو کوي دا بسم الله دې د پاره ده چې د غلو د وړې د پاسې لیکل بسم الله خو دې د پاره ده چې د بسم الله په سر کې بې ده او د من الجنه والناس په اخر کې څه شه ده سین له نو سین او بې چې یو ځای کې بس دې جوړ شي د دې دا معنا ده چې د الله غرض دا دی چې د سین او د بې په منځ کې چې کوم کلام دی دا مسلمان د قوم د پاره بس دی او کافی دی بسم الله خو دې د پاره بسم الله دې د پاره دی چې دمتوب شروع کیږي بسم الله الرحمن الرحیم کنجرتوب شروع کیږي بسم الله الرحمن الرحیم په ټي وي کې دا پلشتي چې خبرونه وای بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله دې کور د میردین جماعت کده مخته دې وګوره مخ پټ کا کور دې وران شه دا کومه بسم الله دې چې ویله دې کې لیکلي دي چې د خزې مخ به پردې سړی نه ګوري تاسو خیال راکړئ مخ پټ کا خونه دې ورانه شو بیا هغې اذان څنګه جوړ کړي کله چې ماته اتفاق وشي د چا ځای کې خبرونه اورېدل دا خزې چې پې راشي صاحب او ویښته کله دلته راټومبلي که یو حال او د خزو لګه لشه مړه شوې ده داسې مړاوې ګرځي او بله ورځ راسې مې د خزو ته خیال دی نو داسې خپې ځان پسې راکاږي یا به ډېرې داسې چوت کې ګرځېدې او یا دا خپې مړاوې راکاږي تاسو خیال راکړئ پرون راته یو بوډای ښځه مونږ کره راځي نو هغه غریبه غوندې ده ما ته وایي چې یاره مولانا صاحب چې دا غریبه یې ولې لرې کړه مال مونږ څه خبرو چې غریبه یې ولې لرې کړه ویل هسې خوا که نه مال د کوره د دین پیړه خپه دی تا خدای په تڼاکو سټکورې کړه نو زما عزیزانو بس اخیری خبره درته دا کوم کہ اللہ درتا اخود پرن بیانو کہ قومی اسمبلی توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لکھلیو کن دا وزیر اعظم بیانو کہ قومی اسمبلی توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سبالا پشپگ بجے صدر صاحب اعلانوں کو کہ قومی اسمبلی میں ماتا اللہ سوال ہی پیدا میجارٹی اور سرادا او پسر ماوت ناستو گرزے والا ورکو اور سڑے پیجارو پیجارو لیٹے مخرم پیجارو چرتا پیجارو خو غریب پسترګو نه ګوري پیجارو خود دي سمبور پکې ګرځي د یو پیجارو 12 لک روپۍ قیمتي دا پیجارو چې څومره دغلې پټي شوي دي په دې کې د چیف منسٹر د ایڈوایزر خورای د مرکزی وزیر وراره او د پیښور د الله امیر المؤمنین زوی پکې ملوث دي او پولیس سره پر ریکارډ دي سحر میں یو پولیس افسر تا ہوئے
ما وی چې دا نیسئ ولې نه؟ ویل څنګه یې ونیسو؟ واوره څنګه یې ونیسو؟ مالخا په تیرا کې باران وشي او په بالا ماره کې پولیس والا گاڑی والا بوزي چې تیرا کې چرته خړو بو وړی دی او اخور بند جوړتا ټیلا کړو نو 15 ورځې داغه د پاره جسمانی ریماند لې او پتاړه کې ته سرمنه وباسي مین دی او خوین دی په وینو جاری چا خوب گاڑی کې سبزی خرڅي فروټ خرڅي اته دې خبره نه څه خبر ده نو 1500 ورځې جسمانی ریماندونه د غریب مور د بچی د پاره لې او چې د منبرانو د قومي اسمبلی د منبر او د صوبایي اسمبلی د منبر او د پیښور د یو لوی سرمایه‌دار زامن پکې غله ثابت شو تاسو د غیر مان ونه لالي او تاسو ورسکته بوزي ولنه چې په دې کونه ډنډې ورو منډې لعنت ته پداسي ملکی چې دا مونږ پکې اوسېږي لعنت ته پداسي قومي چې کم قوم د داسې حکومتونو انتخاب کوي څنګه یې ونیسو یعنی د لوی سړي زوی کغلا وکړه څنګه ونیسي او د غریب سړي زوی غلا کړی نه یو 6 ورځې حبس بیجا کې پتاړه کې ساتي قانون څه دی قانون څه دی قانون خدا دی چې حضرت عمر امیر المؤمنین یو خزراله درخواست وکړو چې ستاسو ما سره بدفعلی کړې ده ویل ښا ځه زوی راوغختو دی وختونه یونیو دیوال سره ډغره ورکړي وی تا فلانه خزي سره غویل پلاره کړې مې ده جلاد راوغختو وروه زما د زوی سل درې زدر تا ولاړې پلاره ولار دی امیر المؤمنین او زوی سل درې لګاوي چاتیا درې ولګېدو نو به وغخته ول پلاره تګې شم ورتل بچیا واورا پچا باندې چې حد جاری وي نو ما په دې قوم کې چاله مبپدا سے وخت کې ندی ور کړی کتاله مې وبدر کړی نو د قیامت په ورځ به خدای له څه جواب کوم چې خپل زوی دیو نو د حد اجرا په وخت کې دی ولو به ورکړي او پردي بچی له دی وبنوي ورکړي او بچي والله کې درکما شل درې پاتې دي کژوندې پاتې شو او به اوس کې او کمر شوي نو دعا وکوم چې ستاو په حوض کوثر د جناب محمد رسول الله د لاسوي سلمہ درای چوالو زوی پریوتو سلګي والے حضرت عمر ور تراغل بچیا ته چې مرشه نو د خخېدو نه بعد با ستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره زما سلام ورته وایا او دا د درو ټول زخمونه ورته وخایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله تا چې کوم قانون پرې خېو تا چې کوم قران د مرګ نه رستو پرې خېو نو زما پلار په داسې عمل کړی دی چې په خپل زوی راغلم نو صرفای په نکړه قانون خو دې ته وي د سرمایدار زوی دی غلی هغه ته د پولیس لاس نشي اچولی او د غریب زوی دی غلی دا هغه د شل ورځې په تاڼه کې په حوالات کې پروت قانون دې ته وي یا انصاف دې ته وي انصاف دې ته وي چې په ملک ستا مرګرو ته خو دې کروڑونه روپۍ ملاویږي
او غریب سړی ته دی پیاز سره روټۍ خوراک په مړه خېټه نه ملایږي. پیاز سره پیاز وګوره 100 روپۍ سیر سره باټینګ، یعنی تو اوس خیال وکړه پیاز یا سره باټینګ عام طور د غریبو خوراکي، نن هغه هم د غریب د خوراک نه ووته. اوږه څه شی دی؟ نن خو د یو عظیم دماغی پریشانۍ نه درته نجات شو. آینده بیا د امتحان ورځې را روانې دي.